السلام علیکم ګران کتونکو هیله لرو چې روغ جوړ خوشاله جمع دی ګورندې باندې ګران مینوال تاسو د وخت ګورې پی ټی وی نشن خبرونه د خبر څنګه نه خبرېغه په داسات په پروګرام کې زم تاسو قربا محمد آفتاب مرګ برواني پوره تر یو سین بجو پورې مینوال تاسو به هم پته چې کله زما پروګرام یې زه خواږه درانه ملمانه خپل استودیو ته رابلم نن هم ما یو داسې مرګري یو داسې بل ما یو داسې ډاکټر صاحب رابلل دي چې هغه سره په یو ډېر خپل موضوع باندې په خپل ټاپک باندې خبرې اترې کیږي خو خپل مینوال ته به دا خبره هم سرګنده کم چې نن زمونږ د پښتو ادب هغه ستوري هغه ځلنده بابا چې بابا یې غزل په نوم باندې یادېږي امیر حمزه خان شینواري بابا را هغې شپږیشتم تلین چې کوم دی نو هغه نمانځلې کېږي امیر حمزه خان شینواري بابا په خپل ژوند کې پښتو ته کمې پیرزونې دي یا په دغه لړ په دغه میدان کې هغه کم مقام حاصل کړی دی هغې نه هر پښتون هر وګړی چې کوم دی نو هغه خبر دی هغې باندې مختلف سکالرانو په مختلف موضوعاتو راغي په ژوند راغي په شاعرۍ راغه مختلف اسنام ته پای باندې پی ایچ ډیز او ام فلز او لا کار دی روان دی د شعورونه په هغه جاری دی خو نن موږ سره په استودیو کې یو داسې سکالر یو داسې استاد محترم چې ای هم امیر حمزه خان شینواري بابا باندې په جمالیاتو کې راغي کم په شاعرۍ کې کم حسن دی کم جمالیات دی په دغه موضوع باندې پی ایچ ډی کړی دا په نن ورځ مناسبت سره هغه خپل استودیو ته رابللی راځي چې ته پروګرام کې هرکلی وي السلام علیکم جی وعلیکم السلام څنګه جی تاسو بالکل خیر دی صحت مو خدای جی ډیر مننه جی بالکل مینوال خبره تر به کیږي پروفیسور ډاکټر تواب شاه مسرور صاحب سره د حمزه بابا باندې په جمالیاتو کې پی ایچ ډی کړی دا ډاکټر صاحب دا راته وایي چې د کوم علاقې سره تعلق ساتي جی زه خو د لنډ کوتل د شینوارو د شیخ ملخیل او بیا شیخ ملخیل کې د شریخیل کلی یا کندي سره تعلق لرم ښه جی او لکه بابا سره نږدې حمزه بابا سره حمزه بابا سره تقریبا چې 1 کیلومتر کې مونږ یو نو دا مینه د عقیدت د څنګه پیدا شو جی په دې باندې خو تر اوسه پورې زه هم حیران یم خو کله چې زه په ښه او بد پوه شوی یم او د ښه او بد پوهېدو نه بعد چې کله ما لوسته او بیا په لوسته کې زه ادب طرف ته راغلی یم نو په ادب کې خو هسې ډېره لویه دنیا په ادبي دنیا کې پرته ده خو چې کله ما ادبي لوسته شروع کړه او ما ته پته نه لګي چې ما دیان دا رجحان بابا طرف ته څنګه لاړو خو چې د بابا لوسته ما شروع کړه نو یقین وکړئ چې د هغه ورځې نه راهیسته تر ننه پورې زه بیا بل طرف ته لا نړم زه په خپله هم شاعري کوم او ما ته اکثرو ملګري دا شکایت زما نه کوي چې تاسو شاعري کوئ خو ستاسو شاعري نش برابره ده نو زه چاته اظهار وکړم او چاته نه کړم خو ټولو نه لویه وجه دا ده چې کله ما د بابا شاعري لوستې ده نو ما له خپله شاعري خوند نه راځي خوند ډېر ښه دا زموږ هم سوچ دی چې کله د بابا او د هغې غوندې نور عالمان شاعران موجود دي نو بیا انسان ته خپله شاعري ښکاري خو دا خبره تاسو وایي چې هغه موجود و یا هغې نه کم متاثر کېدار نو هغه خبره ده چې د نوم واغشتو چا زه ورپسې شو نو بس تاسو هغه نوم پسې شوې هغه پسې شوې ډاکټر صاحب خبره ترې به تاسو سره کېږي خو تاسو په حمزه بابا باندې پی ایچ ډي کړې ده دا کله کړې ده جی هسې خو زما ایډمیشن چې دی هغه په پښتو اکیډمۍ پېښور یونیورسټۍ کې د 2007-8 کې شوی و خو بیا څه د یونیورسټۍ د انتظامي امورو له وجې نه او څه زما د بیمارۍ له وجې نه په دې کې ډېر زیات سستوالی رالو او په آخر کې چې دا کار تقریبا چې ډېرو ملګرو به هم ماته وایي چې دا ډېر ګران کار دی او په ناممکناتو کې حسابول او په بعضې وختونو کې زه هم لږ ډېر نا امیده شوی وم خو یو کیسه به ورته بیان کړم چې د بابا د روډ په لاره د سفر ملګری چې د حج سفر کې و صبرخان حجي هغه زمونږ علاقې یو جامع مسجد ته به د جمعې په ورځ باندې راتللو نو هغه نه ما دا خواهش ظاهر کړ چې حاجي صاحب زه به تاسو ډېر نه پازابوم خو ما ته به د بابا یوه داسې واقعه بیانوئ چې هغه مونږ په کتابونو کې نه وي لوستي نو هغه را سره په دې خبره باندې راضي شول نو یو جمعه ما سره نور هم ملګري وو د جمعې خطبې مانځه نه بعد ما هغه رابیل کړو ما ورته وویل چې د خپلې وعدې مطابق ما سره هغه وعده پوره کړه نو یادګیرنې نه بعد هغه وویل چې حمزه بابا ما ته په دې خبره باندې قسم خوړلی دی چې ما د الله تعالی دیدار کړی دی
نو دا خبره زما په ذهن کې وه چې کله ما د بابا مطالعه شروع کړه نو ما ته په یو ځای کې دا خبره مخې له راله هغه په یو شعر کې دا خبره ماله مخې له راله چې هغه شعر خو زما ذهن صوفي جنو ځکه دا دغه نو څوک دی چې وایي چې جړه به جنت کې نه وي څوک دی چې وایي چې جړه به جنت کې نه وي ما د وصال په شپه اشنا ته په زار زار وجړل څوک دی چې وایي چې جړه به جنت کې نه وي ما د وصال په اشنا ته په زار زار وجړل نو ما چې دې شعر په ماهیت او په معنا باندې سوچ وکړو نو ما ته د هغه صبرخان اجي خبره مخې ته ودرېده چې دا نه صرف حمزه بابا ورته کړې ده بلکې حمزه بابا په حقیقي معنو کې هم د دې مرحلې نه تېر شوی دی. ډاکټر صاحب دا خبرې خو به رواني خو هغه ځکه بیا وایي تاسو یې چېرې د حج د لارې ملګرو نو هغه بیا ځکه دا خبره هم کوي چې د یثرب نه د نسیم قاصده راشه حمزه ناس په کراچۍ کې بې بسر هغه واقعات هم هغه بیان کړی چېرې په موږ داسې تېری تاسو ټاپک جمالیاتو په دې کې جی جمالیاتو باندې مخکې کار نه شوي جي جمالیاتو باندې په پښتو ادب کې کار شوی دی په خوشحال او جمالیات باندې زمونږ ډېر محترم استاد اقبال نسیم صاحب کار کړی و خو په حمزه بابا جمالیاتو باندې کار نه و شوی ما دا د زړه آرزو وه زما دا ډېر لوی ارمان و چې زه د حمزه بابا په یو اړخ باندې تحقیقي او تنقیدي کار وکړم صحیح جي بعضې موضوعات او ټاپکونه خو داسې وو چې زما نه مخکې هغه خلکو قبضه کړي وو چا پې پیچډۍ کړې وې او چا ریسرچ کار پې روان و نو ما د حمزه بابا د شعر او د ادب او د نثر مطالعه جاري وه نو ما ته دا د جمالیاتو اړخ پکې ډېر دروند ښکاره شو صحیح جي ما چې د استادانو نه معلومات وکړل نو هغه نه ماته معلومه شوه چې زما ډېر محترم استاد چې زما د پی ایچ ډي سپروایزر هم دی پروفیسر ډاکټر پرویز مهجور صاحب هغه یو دوه وړې مقالګۍ په حمزه په جمالیاتي اړخ باندې لیکلې وي او هغه نه بعد د ښکلا په هنداره کې ډاکټر انیب خلیل صاحب یو مضمون شاندې لیکلی و خو چې هغه ما ولوستو هغه موازنه ما وکړه په خپل ځای باندې او د مقالې تر حده پورې دا دواړه کار د ستاینې وړ کارونه وو خو د بابا د جمالیاتي اړخ د وسعت احاطه یې نه کوله نو فوري طور باندې زما سوچ دې طرف ته لاړو ما په زړه کې دا مصممه اراده وکړه چې انشاءالله دا ټاپک به زه غوره کوم او د خپل ریسرچ لپاره به اقدام خپل سپروایزر په مخ کې به راوړم. ښه جي ډاکټر صاحب دا راته ووایئ جمالیات څه ته وایي جي؟ جمالیات د حقیقت او د صداقت یو ښکلې او سپېڅلې لار ده. هر انسان له پکار دی چې خپل ظاهر او باطن ښکلی کړي او په دې طریقه باندې د خپل ژوند تېرولو لارې ګودرې سمې کړي. صحیح دا زیار به هله کامیابي حاصلوي چې یو انسان فکر او عمل دواړه ښکلي شي. بهر او دننه دواړه ښکلي شي. د ننني ساینس انفارمیشن ټیکنالوژي په دور کې په کار خو دا وه چې په دنیا کې هر طرف ته امن رورولي خوشحالي ترقي حسن وای خو معامله د دې برعکسه دا ولې او دا څله دا ځکه چې انسانان د نن سبا زمانې انسانان خو په ساینسي ایجاداتو کې بوخت دي خو د حسن او ښکلا په لارو کې خنډان پراته دي. بالکل جی پوهېږي انسان ته چې خوشحالي ورکوي راحت ورکوي ښکلا ورکوي نو دا صرف ساینس او انفارمیشن ټیکنالوژي نشي ورکولای دا به حسن او جمال ورکوي خو کچرې څوک د حسن او د جمال په راز باندې پوه شي دا د جمالیت مقصد او غایه
او په دې باندې ما کار کړی دی. جمالیات چې مونږ په لنډ څپو کې تعریف کول غواړو نو جمالیات حسن او د فن فلسفې ته جمالیات ویلی شي. صحیح جی. په 19مه صدۍ کې د 19مې صدۍ په 1915 کې د جرمني سره تعلق لرونکي یو جمالیاتي مفکر بامګارټن نومې یو مفکر په ډومبي ځل استټیک یا استټیکا لفظ استعمال کړو. هغه دا لفظ د استعمالولو نه پس په دنیا کې شهرت وموند او اخیر هغه په 1950 کې په دې باندې پی ایچ ډي کار وکړو، پی ایچ ډي ډیګري ترسره کړه او دا په جمالیاتو باندې. ډاکټر صاحب دا جمالیات چې په 19مه صدۍ کې دغه جرمن کس چې په دې باندې کار وکړ ډاکټر دا خو زموږ په پښتني دغه کې د ادب کې د مخکې نه موجود نو چې دا خبره حقیقت او ما ستاسو د سوال نه مخکې د دې خبرې وضاحت تر تخبله کول چې د جمالیاتو دا نوم یا استټیک نوم چې دی دا په 13مه صدۍ کې مخکې راغلو خو د دې مقصد هرګز دا نه دی صحیح چې په جمالیاتو باندې د دې نه مخکې کار نه شوی جی. په جمالیاتو باندې د دې نه ډېر مخکې کار شوی دی په خاص طور باندې په یوناني ځمکه باندې. صحیح جی. سقراط، افلاطون، ارسطو، اپلاتونس، لانجاینس، کانت، شیلی وغیره وغیره. خو دا کانت شیلی دا خو د وروستي دور سره تعلق لري خو اپلاتون، ارسطو او سقراط بلکې د هغه دور نه مخکې هم چې په حسن او جمال یا په جمالیاتو باندې کوم تحقیق کوم کار مخې راغلی دی هغه ډېر زیات ستاینې وړ دی. صحیح جی. نو دی په فرست ټایم دا ټرم یوز کړو دی ځکه دی ته د غزي جی کریډټ دا کریډټ د جمالیاتو سرخیل چې د یادېږي نو دا نوم یا دا خصوصي نوم یا مونږ چې ورته په انګریزي کې ویلی شو چې دا سپیسیفیک ټرم یې چې استعمال کوو ته نو دی په وجه باندې هغه د جمالیاتو سرخیل وګرځېده. خو دا یو خبره زه یو ځل بیا زه دوهراوم چې جمالیاتو باندې کار ډېر پخوانی دی. زموږ په پښتو کې په ډېر ښه خوشواره په پښتو کې هم په ډېر د قدر وړ کار شوی دی بلکې د دنیا په هره ژبه کې په دې باندې ډېر زیات کار شوی دی. ښه جي. تاسو جمالیاتو دغه انټروډکشن نه پس د دې مختلف موضوعات دي هغه هم پکې راوچت که په خپله او هغه کم مین ټاپک دي جمالیاتو جي؟ هسې خو جمالیات دا ټاپک چې دی دا ډېر وسیع دی جی. دی په خپل لمن کې ډېر اقدار رایځای کړي دي او د دنیا مختلف جمالیاتي مفکرینو په خپل جمالیاتي افکارو کې دا اقدار چیړلي دي. لکه زه به مثال درکړم چې د حسن موضوعي نظریه، صحیح، د حسن موروزی نظریه، موروزی بیا دینه بعد یو بل نظریه راځي چې هغه ته مونږه ډیره وروستو نظریه ویلی شو وحدت جمال نظریه. صحیح. بیا په دې کې خپله هم دا موضوعي او موروزی نظریو کې دننه هم وړې نظریې شته وجود لري خو په اصل کې دا دوه لوی نظریې دي چې یو موضوعي نظریه یو موروزی نظریه او د دې دواړو ګډون دپاره یو بل نظریه منځته راغلې هغه وحدت جمال ده. دین علاوه د جمالیاتو په میدان کې جلال بالکل جی هم یوه نظریه ده چې خپل پیروکار لري خپل حالمان لري او په دې باندې د قدر وړ کار هم په مشرق کې او هم په مغرب کې شوی دی. دین علاوه جمالیاتو کې قبحه یا بدرنګي دا تصور هم په ډیرو ملکونو کې ډیرو شخصیاتو ډیرو جمالیاتي عالمانو چیړلی دی. دا دین علاوه بلکې د دې ټولو نه مخکې د حسن مطلق یا ازلی حسن یا الله تعالی د ذات حسن چې دی هغه هم د جمالیاتو یو ایسا ده دنیا په هر ملک کې او بلکې په خاصه توګه باندې بیا صوفیا او شاعرانو دې ته ډېره توجه او بیا زموږ پښتون حسن جي دا ډېر ستایل شوی دی. خو دا پښتون حسن چې دی دا خو
د پښتنو خاصیت دی او بیا په پښتنو کې په خاصه توګه باندې ستر روحاني بابا حمزه بابا دل راځو جی خبره تر خپل مینوال سر کې خو زیو وړې د مې طرف تر نه پس بیا راځو هم سر